په امید سبز ښارګوټي کې د هیوادوالو لاسونه د حاجي نبي خلیلي ګریوان ته ورسېدل. تقریبا زه داسې کورونه پېژنم چې 6 لاسه خرڅ شوي دي. به یې اخیسته، زر به یې خرڅ کړه، شرک ته به ولاړ، هلته به یې قوله وړوله او بل سړي ته به یې ورکړه. دغه ښارګوټی واقعیت سره قوالې لري او ګنې لري. چې حاجي نبي مقصد د خلیلي ورور دی. دغه ښارګوټی نور دولتي دی او د دولت برخه ګرځېدلی دی. د اشرف غني په وخت کې دغه قوالې لغوه اعلان شوې وې. خو دغه ویل چې د دومره جریبه مځکه زه خپله قوله شرعي لرم، که پیسهدار و که د دولتي خلکو د کور د اخیستلو دپاره به دلته راتله. د بخونکي او مهربان ذات په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. درنو هیوادوالو، تاسو شاید زموږ له مشرانو او علماو څخه د غیر قانوني کړنو په اړه باندې ډېرې خبرې اترې اورېدلي او شاید د مشرانو مو په دې اړه باندې ډېر څه تاریخي روایات هم اورېدلي او هغه څه چې د هیواد په داخل کې په تیر شوي وو. او دلته یې یوه بدمرغه څیره د هیواد په داخل کې جوړه کړې وه او زموږ تاریخ یې هم د بدمرغیو څخه ډک کړی و. خو اوس چې د هیواد په ګوټ کې ګورو، دغه هر څه موږ په خپلو سترګو باندې ګورو. دلته هر څه په حقیقي شکل باندې زموږ تر سترګو کېږي او دلته یې عملاً موږ نمونې ګورو. نن موږ یو ځل بیا د امید ښارګوټي ته راغلي یو، امید سبز ښارګوټی البته، چې د حاجي نبي خلیلي لخوا د جمهوریت پر دوران کې جوړ شوی دی او شاید د دې ښارګوټي د جوړېدو تر شا ډېرې څیرې موجودې وي. دلته د غصب موضوع موجوده ده. د هیواد په نورو کونجونو کې وګورئ، په نورو ځایونو کې، په کابل کې، په پلازمینه کې موږ مختلف ډول غیر قانوني کړنې لیدلې وي. خو دغه ښارګوټی په ځانګړي ډول باندې د عدلي وزارت له لوري غصبي اعلان شوی دی. ټولې څېړنې ترسره شوي دي او له هغې وروسته فیصله دا شوې ده چې دغه ښارګوټی له دې وروسته سلطاني دی. موږ په عامه اصطلاح باندې دې ته د سلطاني کلمه استعمالوو او په اوس وخت کې د امارتي ځمکو په نوم باندې یادېږي چې د دولتي ځمکو لپاره دغه کلمات استعمالیږي. که وګورو له یوې خوا، دلته هغه هیوادوال چې په تیر کې زحمتونه تیر کړي وو، شاید ډېرې سختیګانې په ژوند کې تیرې کړي وي او غوښتلې چې دلته وکولی شي چې د ځان لپاره یو سرپناه پیدا کړي او ځان لپاره یو مناسب کور جوړ کړي او خپله آینده او د خپلو بچیانو د کورنیو یا اهل عیال هغه آینده چې دوی لري هغې لپاره یو مناسب ځای ولري او دلته وکولی شي چې خوندي واوسېږي. خو دلته د هغوی په سرنوشت باندې لوبې شوي دي. دلته د هغې زحمات له اوبو سره یا په اوبو کې لاهو شوي دي. دلته ډېر داسې کارونه تیر شوي دي چې د خلکو په سرنوشت باندې لوبې شوي دي او دوی ته دغه موضوعات روښانه شوي هم نه وو، یا دوی د دې موضوعاتو څخه خبر شوي نه وو او یا هم دوی قصدن دغه کړنه ترسره کړې وه. خو دغه موضوعات لا روښانه نه دي. خو یو څه چې روښانه دي هغه دا دي چې دغه ښارګوټی نور دولتي دی او د دولت برخه ګرځېدلی ده، چې زموږ ډېری هیوادوالو په دې باندې خپل نظرونه شریک کړي وو او په تیر کې چې موږ راغلي هم وو دلته دغه سیمې ته دوی له موږ سره چې غږېدل نو په دې تړاو باندې ځینې خبرې اترې موږ ورسره درلودلې او د دې ښارګوټي په ځینې اړخونو ورسره مو بحث کړی و. خو نن مو یو ځل بیا وغوښتل چې دلته موږ راشو او د دې ښارګوټي کې مې جلا برخې چې دي او یوه برخه چې د شپږمې ناحیې مربوط ده او دومره برخه چې ده د 14مې ناحیې مربوط ده. ومو غوښتل چې د دغه ښارګوټي له اوسېدونکو سره وغږېږو او دلته زموږ راتګ لامل هم همدا ده چې ځینې شاید د دغه
کړنې تر سر ځینې قصې شاته پټې موجودې دي. ومو غوښتل چې دغه موضوعات باید روښانه شي او زموږ لیدونکي هم په مشخص شکل باندې وپوهېږي چې دلته ستونزه په اصل کې څه وه. درنو لیدونکو نور دغه بحث ته ادامه نه ورکوم، غواړم چې ورشم او د دغه هیوادوالو سره چې دلته اوسیږي له دوی سره د دې ښارګوټي په اصلیت باندې خبرې اترې ولرم. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، خیر راغلی. که څنګه چې ګورئ موږ نن یو ځل بیا د دې ښارګوټي 4م پاس ته راغلي یو، کوم چې د 6مې ناحیې مربوط کیږي. تاسو ته معلومه ده چې دا ښارګوټی په 2 ناحیو کې جوړ شوی ده، چې یوه برخه یې په 14مه ناحیه کې ده او بله برخه یې 6مه ناحیه کې ده. چې موږ فعلا کومه برخه چې د 6مې ناحیې مربوط ده او 4م فاز دی، موږ دلته ولاړ یو. له ما سره په څنګ کې یو کاکا ولاړ دی، له دوی سره به د دغې ځمکې او د دې ښارګوټي په تړاو باندې خبرې اترې کوو چې د ښارګوټی څنګه رامنځته شوی دی او دغه خلک چې اوس فعلا په دې ښارګوټي کې اوسیږي د دې د سرنوشت په اړه باندې به څوک تصمیم نیسي او څنګه به دوی وکولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. السلام علیکم کاکا. سلام شه جوړ خیرات طبیعت خیرات ژوند مو بخیر تیریږي. خیرات شو خو مننه، خوشحاله اوسئ. کاکا جان ستاسې نوم مبارک؟ زما نوم ګل محمد. ګل محمد. د دغه 4م پاز مقصد اوسیدونکی د شرک یا حاجي نبی یا شرک امید سبز، دغه دواړه نومونه دي، په دغه دواړو نوم باندې دی مشهور دی. څوک چې نبی شارک ورته وي او څوک ورته امید سبز وایي؟ اصل نوم یې شرک امید سبز دی، خو دغه د اجنبي د خونه مقصد هغه شوی دی، جوړ شوی دی، نو په اجنبي باندې مشهور دی. یوازې د اجنبي لخوا جوړ شوی دی او که نور هم څوک ورسره شریکان؟ نو شاید کیدای شي نه پیژني چې څوک بي ورسره یاباني ورسره، خو اصل کې د کار هغه جوړول ټول د اجنبي د خونه دی او چې اجنبي مقصد د خلیلي ورور دی. نو حاجي صاحب څومره وخت کېږي دلته اوسېږي په دې شارک کې؟ ما د 13 کاله کېږي دلته اوسېږم. 13 کاله؟ 13 کاله کېږي. یعنې د شارک د جوړېدو همغه لومړیو وختونو کې تاسې راغلي یاستئ؟ نو تقریبا د شرک خو تر 13 کالو نه مقصد ډیر کېږي، نو موږ نم د 4-5 کاله دی مخکې وو. موږ په داسې وخت کې چې راغلو چې مقصد سوکه کارونه شروع شوی وو او نو کارونه کېدل، تازه کارونه شروع شوي وو. داسې وخت چې موږ دغه دلته د لاینې موټر نه وو، موږ به چې کله مقصد یا در لمنه یې خو بلې خواته تلو چې به کاټي موټر پیدا کېده، شخصي موټر د چا به وو، خو به که نه لاینې موټر نه وو، بیا به په پښو تر در لمنه پورې تلو. کاکا دلته تاسې کور اخیستی دی او که کرایه کور کې اوسېږئ؟ نو ما خپله په بلاک کې یو کور مې اخیستی دی، هلته مې کور ده، دغه مې دکان دی. یعنې دلته دکانداري هم ورسره کوي؟ دلته دکانداري هم ورسره. دکان دې خپل دی؟ دکان مې خپل دی، و کرایه دی، خو دکان نور سامان یې خپل ده، خو دکان په کرایه دی. دکان دې کرایه نیولی؟ دکان کرایه ده خو نور سامان خو حتما خپل به وي، نو دکانداري چې کوي. ډېر ښه. کاکا تاسې چې دا کور اخیسته، کورم قوالم څه ډول اخیستې ده؟ په څه طریقه باندې تاسې دغه کور ترلاسه کړ؟ د څومره پیسو په بدل کې دلته بسوه په څو باندې خرڅېدل او همدغه مسایل که راته ووایي تاسو؟ نو مخکې خو داسې و چې په اول ور کې دغه سرک شروع شو، په اول سر کې دغه بلاکونه دلته نه و جوړ شوی، فقط دغه یو بلاک هلته لاندې جوړ شوی چې په هغه کورونه مقصد په 40,000 50,000 په 80,000 په 80,000 داسې 80,000 په اخري کې دغسې خرڅېده په ډالرو باندې. او د مځکو بسوا چې اول شروع شو 50,000 روپۍ نه ونیسه 80,000 روپۍ 80,000 روپۍ دغه بسوا خرڅېده. نو هغه نه پسې دغه سوکه بیا جګېده چا یې تر 10,000 روپۍ پورې بسوا ورسېده. نو ورو نه د قیمتونه لوړېدل ورپسې سوکه دغسې قیمتونه لوړېده 2,00,000 8,00,000 تر 10,00,000 روپۍ پورې
یو بسوا ورسېده مقصد خرڅېده زه اتر ځای پورې فرق و ځینې ځای چې به ښه و خوندور ځای و قیمت و چې ځینې ځای به داسې لرې و یا به ژور و هغه به لږ ارزان و یعنې ځای پورې تړاو درلود ځای پورې تړاو درلود پر اساغو چپه پورې تړاو درلود داسې ښه ځای بیکاره ځای جګ ځای ټیټ ځای داسې پورې تړاو درلود ښه اوبه دې درلودله او ښه اوبه دې لرل داسې کاکا جانه که دا راته ووایې دلته که وګورو ټول لوړ پوړیزې ودانۍ دي غټ غټ ساختمانونه دي په عامه اصطلاح کې ووایو دلته د ساختمانونه یا دغه لوړ پوړیزې ودانۍ د نورو اشخاصو لخوا جوړېدلې او بیا خرڅېدلې که نه هر شخص د خپل ځان لپاره ځمکه اخیستې نه نه هر سړی به د ځان دپاره ځمکه اخیسته په خپله ځمکه باندې دغه بلند منزل جوړول که کور به یې جوړول هم په خپله ځمکه به یې جوړول او که بلند منزل یې جوړول هم په خپل ځای په خپله ځمکه به یې جوړول کاکا جانه قواله به دې اخیستي نو یو خو داسې د ځمکې قواله دی دلته دوه قوالې شته یو قواله دا قواله دی چې د شرک قواله دی اکثر خو د شرک قواله د کورونه ټول د شرک قواله لري او ځینې کورونه بیا ورسره د قواله شرعي هم لري شرعي قواله هم لري او اوس دغه بلاک دی چې د اوس تاسو موږ تاسو په څنګ کې ولاړ یو دغه هم د شرک قواله لري هم شرعي قواله لري دواړه لري کاکا تاسو ویل چې موږ هغه ویلو کې راغلو تقریبا 3 یا 4 کاله وتلي وو تاسو چې راغلي دا ځای دا ځمکه دا همداسې د غره لمنه وه دشته وه او که نه ابادي نه آبادي نه وه دشته وه ټولو مقصد دغسې هغه شوی و نقشه کشي شوی و نقشه کشي شوی و خو کورونه بیخي داسې یو نیم کورونه پکې جوړ شوی و کورونه بیخي کم و داسې یو نیم کور پکې جوړ شوی و نقشه کشي شوی و نقشه یې تېر شوی و دا ټول نقشه کشي و نقشه سړکونه مړکونه هر شی مقصد معلوم و پکې بیا به د چې مځکه اخیسته هغه انجینران به راغی دلته به تا ته ځای در وشو هغه ځای منطقه به دوی ته معلومېده نقشه به یې در واچوه چې په دغه ځای کې جوړوه نو بیا به دې جوړ کړه کاکا تقریبا 3 ورځې وړاندې د عدلیې وزارت له لورې اعلان وشو چې دغه ښارګوټی اماراتي نور تثبیت دی او له دې وروسته د دولت یوه برخه ده په دې تړاو به تاسې شاید خبرونه اورېدلي او شاید خبر ترې نه یاستئ شاید د دې ښارګوټي ټول اوسېدونکي په دې موضوع باندې وپوهېږي ځکه د دوی د سرنوشت په اړه باندې یو داسې خبر و چې دوی ترې نه مخکې آګاه نه وو کاکا ستاسې په نظر باندې دا ځمکه دولتي وه او که د یو فرد وه ځکه که موږ وګورو په نورو سیمو کې د منطقې په لحاظ وګورو یا د کلیوالۍ په لحاظ باندې وګورو نو خانان موږ لرو په اطرافو کې خانانو هم دومره ځمکه نه درلودله اوس دلته وګورو 1500 جریبه ځمکه ستاسې په نظر باندې دا د پلار او نیکه نه دوی ته پاتې وه او که نه دولتي ځمکه او دوی په یو طریقه باندې خپله کړې وه نه دا خو داسې دی که نه نو داسې زه نشم ویلی چې مقصد دغه مځکه دولتي به پکې نه وي کیدای شي دولتي به هم پکې وي خو دا اکثر مځکه دغه سړی د اجنبي چې دا د خپلو په پیسو باندې اخیستی دی د چانه دا دلته لاندې په دغه کته په دغه هغه کې د زمینه دهقان باندې مشهور و دغه لاندې نه دی د پازیک په پازودي کې په دغه ځای کې دغه هغه مځکه وه دغه زراعتي مځکه وه نو دغه یې دغو خلکو نه اخیستی دی لاندې برخه هغه لاندې برخه د پاس برخه هم مقصد ځمکې دي د خلکو و نو اخیستی دی خو هغه قوالې شته ټولو پکې معلوم دی چې چا نه اخیستی دی او چاته یې پیسې پکې ورکړی دی او مقصد اخیستی دی او قواله شرعي قواله هم دغه اکثر د مځکې ټولې قواله شرعي لري د اجنبي د خولې نه 1800 و نه پېژم 15 یا دی که څو دی کم زیات دغسې به یې نه پېژم خو دغه ویل چې د دومره جریبه مځکه زه خپله قواله شرعي لرم دا ښارګوټی ټول څو جریبه دی تقریبا نه پیژن چې څو جریبه دی ټولې به څو جریبه یې خو تقریبا د اجنبي د خولې نه هغه ویل چې 1815 یا دی که 1800 څه کم زیات دغسې به یې نه پېژمونه به یې دغومره دی قواله شرعي لري کاکا تاسې خو د همدې ښارګوټي نور اوسېدونکي یاستئ یو کلي غوندې سیستم د کلیوالۍ سیستم د خلکو سره کښېنئ پاڅئ له هغوی سره خبرې اترې کوئ د خلکو او ستاسې په دې اړه باندې څه نظر دی اوس چې دا ښارګوټی دولتي اعلان شو ستاسې اوس پوښتنه له چا ده له چا نه به خپل حق غواړئ 200 کورونه یا د دې شاوخوا چې کومه ځمکه ده دا دولتي اعلان شوې ده او شاید دې شهره کې ډېر زیات کورونه موجود دي تېره ورځ موږ له وکیل صاحبانو سره چې دلته خبرې اترې کولې نو هغوی ویل چې تقریبا 300 په تعداد کې شاید شرعي قواله ولري هغه چې نور کم پاتې کېږي هغه یې عرفي قوالې لري دغه خلکو چې دلته ځمکې اخیستلې یا دلته کورونه جوړول
دوی ولې هغه وخت کې د شرعي قوالې پوښتنه ونه کړه ستاسې په نظر باندې؟ نو په هغه وخت کې داسې یو حساب و فرض که د اکثره خلکو د شرع قواله چې به یو هغه کورونه به یې اخیستل، ځکه چې د هغه تکلیف یې کم و. دلته به د چې کور واخیست یا به د مځکه واخیست، شرک ته به لاړې، په شرک کې دغه قواله په یوه ورځ کې به ووشته، کار به یې خلاص شي. یعنې اکثره خلکو تجارت کوه، و به یې خیست، خرڅ به یې که، نو دلته کار زر خلاصېده. او د قواله شرعي باندې مقصد په هغه یوه میاشت، 2 میاشتې، 3 میاشتې پیسې پکې مصرف کېده. نو هغه خلکو داسې خوښول هم نه او نه یې تېرول هم، ځکه تکلیف یې ډېر و. نو د خلک تجاران وایي تجارت دپاره زر مقصد چې و به یې خیسته، زر به یې خرڅ کړه، شرک ته به لاړ، هلته به یې قواله وړوله او بل سړي ته به یې ورکړه. په هغه وخت کې دلته د لوړو پوړو چارواکو د جملې نه چا کور نه درلودل، چا ځمکې درلودلې؟ ولن دلته خو اکثر خلک داسې دغه شرک په هغه وخت کې امنیت ډېر ښه و. د څومره غټ خلک چې وړو، د پیسه‌دار خلک چې وړو، په دغه شرک کې کورونه اخیستی و، هم یې کورونه دلته و، هم دلته اوسېده، ځکه چې امنیت یې تر د نور کابل تر هغه نه دغه امنیت ډېر ښه و، 100% کې امنیت ښه و. مقصد د موټر به د باندې ودروه، دروازې به دغسې خلاص پرې شو، تر ګیزه پورې څوک به لاس پکې نه وایه، دغسې به د موټر ولاړ و. دلته یو شورا و، هغه شورا د شپې او د ورځې ګرځېده، نو دغه امنیت یې نیولی و، امنیت یې ټینګ کړی و. نو خلکو اکثر خلک که پیسه دار و، که د دولتي خلکو د کور د اخیستلو دپاره به دلته راتله، ځکه چې امنیت یې ښه و. نو دلته به یې کور واخیست، دلته به اوسېده. نو داسې یو نه و، داسې ډېر اکثره خلک دغه دولتي خلک او د پیسه داره خلک دلته به راتله، کورونه به یې اخیستل، دلته به اوسېده، ځکه چې امنیت ښه و. یعنې د امنیت له وجې هر چا کوشش دا کو چې دلته راشي، کور واخلي او دلته واوسېږي. دوی ولې که بیا هم هغه خبره تکراري راځي چې د قوالو خبر راځي، د عرفي قوالو خبر راځي یا د شرعي قوالو، ځکه حقوقي لحاظ باندې که وګورو د شرعي قوالو یا د عرفي قوالو ډېر زیات تفاوت دی سره، ځکه یو شخص که چیرته عرفي قواله اخلي له یو چا څخه، هغه د خپل ځان ضمانت یا یو بل شخص تضمین کولی شي، خو د دولت نشي کولی. کله چې عرفي قواله هم یو چاته ورکول کېږي، نو یو څه شک په دې ذهن کې را پیدا کېږي چې دغه شخص ولې د دولت د ځمکې تضمین نشي کولی. ستاسې په نظر باندې ولې دغه موضوع ته دغه خلکو توجه نه وکړي؟ اوس دا یوه ډېره لویه ستونزه را پیدا شوې ده، ځکه تاسې چې دلته کور اخیستی، زحمت مو پرې تېر کړی، پیسې مو پرې ورکړي دي، او بیا چې قواله هم اخلي، داسې یو څه باید واخلي چې اعتبار ولري، حداقل آینده کې له ستونزې سره مخ نه شي. نو دغه موضوع ته ولې دې خلکو توجه نه وکړي؟ نو اوس خو داسې مخکې خو داسې مو خبره درته وکړه که نه، په مخکې خبره باندې چې دا خلک دلته د تجارت په خاطر باندې، د اخیستلو د خرڅولو په خاطر باندې د شرک ولا قواله خوښوله. کاکا جانه، وروستۍ پوښتنه درنه راکومه، د دې خلکو مشکل باید څوک حل کړي؟ ستاسې د حق غوښتنه د دې شارک له مالکینو نه ده او که د امارت نه؟ ولا خو امارت ته دغه خبره په کار وه چې اوس د اجنبي تقریبا په دغه هغه کې چې د شرک مؤسس دی که نه، چې د شرک جوړ کړی دی، تقریبا 40% اوس هم ځمکه د اجنبي په دغه شرک کې پاتې دی. امارت والمسؤلین ته دا په کار و چې د خپل حق چې مقصد خرڅ کړی دی، اجنبي تر غاړه نیولی وای چې اجنبي دغه شرک ته خرڅ کړی دی، په د خلکو باندې په کومه وجه خرڅ کړی دی، اوس په اجنبي باندې خو د مو واس نه رسېږي. خدای تعالی دې وکړي چې دغه موضوع ته هم دقیقه توجه وشي، او هغه خلک چې دلته زحمت تېر کړی دی، هر چا یې حق خوړلی دی، له هغوی څخه یې حق واخیستل شي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ. السلام علیکم. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، تاسې حاجي صاحب خبرې واورېدلې، او واقعیت هم د دې شارک په هغه اصلیت باندې د اوایلو نه تر اوسه پورې په دې موضوعاتو مو سره خبرې وکړلې. همداشان د ځمکو د توزیع او د قوالو په تړاو مو هم ورسره ډېر زیات بحث وکړو، او هغوی هم په روښانه شکل باندې موږ ته ځوابونه راکړل چې دا ښارګوټی څه ډول رامنځته شوی دی، او دې خلکو څه ډول دغه ځمکې اخیستې دي، کورونه اخیستي، او څه ډول یې آباد کړي دي دلته، او اوس وخت کې چې دغه اماراتي اعلانېږي وجه څه ده. درنو لیدونکو، که تاسې وګورئ شاوخوا ډېر زیاتې ودانۍ دلته موجودې دي. زما شاته هم که تاسې وګورئ ډېر په لوی تعداد کې دلته لوړپوړیزې ودانۍ موجودې دي. همداشان که ښکته خوا لاړ شو، هلته هم همدغه ډول ودانۍ موجودې دي. درنو لیدونکو، تاسې تصاویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ د همدې ښارګوټي په څلورم پاس کې ولاړ یو کوم چې د شپږمې ناحیې مربوط ده. وړاندې هم چې ولاړ شي د دې ښارګوټي یو چوک دی او همدا شان که وګورئ ډېر ښه په ښه شکل باندې جوړ شوی ده. دا ساحه هم که وګورئ ډېر په منظم شکل باندې دلته جوړه شوې ده. زما شاته تاسې د لوړ پوړیزې ودانۍ هم کتلی شئ. هر خوا چې د دې ښارګوټي وګورئ ډېر په منظم شکل جوړ شوی. خو یوه ستونزه چې ډېره لویه ستونزه ده هغه دا ده چې دغه ښارګوټی چې په تیر کې د جمهوریت په دوران کې جوړ شوی و ستونزه دا موجوده وه چې دا قانوني نه او په اوس وخت کې د امارت لخوا غصبي اعلان شوی. له ما سره په څنګ کې یو ورور ولاړ دی. له دوی سره به د دې ښارګوټي په تړاو باندې خبرې اترې کوم چې دا ښارګوټی څه ډول رامنځته شوی دی او دوی څه وخت دلته راغلي دي او د دې ښارګوټي هغه اصلي تاریخ څه شی دی. السلام علیکم ورحمة الله. وعلیکم السلام. جو رب خیر ست مو خیر. ژوند مو په خیر تېرېږي؟ الحمدلله الله دې راضي شي. خدای په فضل دی. کاروبار مو ښه دی؟ الحمدلله الله دې راضي شي. ستاسې نوم مبارک. فریدګل امید نومیږم. یو تن د شارک امید سبز د شارک د اوسېدونکو نه. تاسې دلته کورونه لرئ که کاروبار دلته کوئ؟ کاروبار هم کوم او کور هم لرم. ډېر څومره وخت کېږي تاسې دلته کور اخیستی دی او دلته اوسېږي او همداشان کاروبار مو څونه وخت کېږي چې دلته مو شروع کړی دی؟ تقریبا د 2014 کال نه 12 کال مو دی چې شارک کې اوسېږو دلته او د کاروبار مو تقریبا دغه 8 کال چې رهنمایي معاملات لرو دلته. رهنمایي معاملات تاسې به نو د دې ښارګوټي د جوړېدو په تړاو او همداشان د ټولو اسنادونو په تړاو یو څه معلومات لرئ ځکه تاسې رهنمایي معاملات یو داسې دفتر چې د دې موضوعاتو په منځ کې واقع او د ټولو موضوعاتو کې ښکي دي. بالکل ولا ځکه چې موږ ډېر وخت تقریبا هغه وخت چې موږ نوي راغلو دا شارک دومره جوړ نه و. 2014 کال دغه د استانبول پلازا او دغه د اورګون پلازا دغه پلازې نوې هغه ټایم کې کار باندې شروع کړم. موږ جوړولې مو زه د دې بلاکونه اوس فی الحال مدیر یم. ساختو ساز کې هم زه پکې وم. ساختو ساز کې ما ونډه اخیستله زه پکې وم. نو هغه وخت کې کله چې دا زمونږ د بلاک مالکانو چې اخیستي وي هم عرفي قوالې وي چې د اجنبي له خوا نه توضیح شوي وي. بیا دوی دا استدلال کاوه چې موږ د دې شهرک شرعي قوالې لرو او اوس خلکو ته د چون د شهرک خلک راجمع شوي دوی ته مخته کړي هم دي. ستاسې په نظر باندې تاسې د لغوه اعلانېدلو خبره وکړه څه ستونزه موجوده وه؟ داسې روښانه خبره موجوده نه وه چې وویل شي دا قوالې ولې لغوه اعلان شو؟ ځکه دا یوه کوچنۍ خبره نه ده. د خلکو دلته سرمایه گذاري کړې ده دلته زحمت تیر کړی دی. دا موضوع خو داسې عادي موضوع نه ګڼل کېږي. څنګه یو څوک راپورته کېږي او دغه قوالې لغوه اعلانوي؟ څه ستونزه موجوده وه چې دا لغوه شوې؟ زه چې څومره معلومات لرم په د جمهوریت په وخت کې چې کله اشرف غني رئیس جمهور و نو دا شارک چون د اجنبي خلیلي په نامه باندې یادېده مخکې چې د کریم خلیلي ورور و. نو فکر کوم چې دوی هغه وخت کې د سیاسي موضوع رامنځته شوې وه چې خلیلي صاحب دغه ته ډاکټر عبدالله ته کمپین کوه هغه سره اورېدلی و. نو اشرف غني هغه وخت رئیس جمهور و یو سیاسي برخورد وشو هغه وخت کې. نو نور څه وس نه کېده د شرعي قوالې یوازې د رئیس جمهور په صلاحیت کې دي چې هغه لغوه اعلان کړي. نو هماغه کار هغه واقع وکړ اوس نتیجه موږ تاسو وینو دلته. یوه خبره خو تاسې ویلې چې دغه سیاسي برخورد شو یا هر ډول چې هغه موضوع جلا موضوع ده. کله چې دا شارک جوړېده د تاریخ په اړه باندې کې وغږیږو. دا شارک چې کله جوړېده د هغه وخت د ښار جوړونې وزارت د وزیر لخوا دلته افتتاح شوی وه او هغوی عملا خپله هم راغلي وو دلته د شارک په جوړېدو کې چې کله د کورونو آبادۍ مسله رامنځته کېدله. ډېره زموږ هېوادوال ځینې په دې باور باندې دي چې په دې ښارګوټي په جوړېدلو کې یا د غیر قانوني ځمکو په غصب کې د هغه وخت ښاروال هم لاس درلوده. تاسې په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ دا خبره تر کوم ځای پورې صحیح؟ تاسې هم دغسې موضوع اورېدلې ده که نه؟ ولا دلته خو خلک هر څه خبرې کوي. څوک وایي چې چون د اجنبي ورور کریم خلیلي چې و د حمید کرزي معاون و دا شارک په د کرزي په وخت کې جوړ شوی و. بیا بعض خلک وایي داسې والله چې څومره به رښتیا وي دروغ چې دې کې حتی د کرزي صاحب هم دې کې شریک دی خو دا موږ نه پوهېږو دا به څومره حقیقت وي دا خبرې. یعنې په هغه وخت کې ستاسې په نظر باندې چې د غصب ځمکې ته یو ډول قانوني حیثیت نه ورکول شوی چې مثلا یو داسې موضوع وه چې د دولت تړاو چې
دغه ځمکه دولتي خو یو څوک د پیسو په بدل کې دغه ځمکې ته د یو شخص لپاره قانوني حیثیت ورکړي. دغه څه موضوع موجوده نه وه ځکه موږ ډېره ورو دا موضوعات. بالکل ډېر موضوعات داسې وو، همدا خبرې تاسو ته مخکې تکرار کړلې، همدا خبرې وي. خو چون دلته شرعي قواله هغه که د هر نظام خو شرعي قواله ده، یو خو شارک عمومي قواله دي، بل د بلاک د شارک ساکنین چې دي اوسیدونکي چې دي دوی هم تقریبا فکر کوم چې د 10% نه اضافي خلکو شرعي قواله اخیستې دي. هغه شرعي قواله په لاس کې لري، بیا هغه باندې بعض خلکو په بلاکونه بل منزله جوړ کړي، بل منزله بیا تقریبا زه د کورونه پیژنم چې 6 لاس خرج شوی دي. اوس نه پوهېږم چې دې به سرنوشت د خلکو به څه وي. هر چېرته چې دغه ډول موضوع راپورته کېږي او دغه مسله راپورته کېږي، ځکه یو چا باندې یو څه خرڅوم، که ځمکه وي که جایداد وي که هر څه وي یا د کاروبار په برخه کې وي، که چېرته یو ستونزه رامنځته کېږي نو باید جوابګوزه واوسي. دا خلک اوس له چا پوښتنه کوي د خپل حق؟ دوی خو دغه نن هم د شهرک د عمومي مرکزي د دفتر د غلغله ګروپ په نامه باندې دی. نن هم د شارک سپینګیري او مشران راجمع شوي، دا اوس فی الحال غونډه روانه ده. دوی هغوی ته وایي چې اوس موږ خو ځمکې تاسو نه اخیستې، اسنادونه قولې تاسو موږ ته راکړي دي، موږ به څه کوو؟ دا نن هم غونډه روانه ده، هغوی سره په ارتباط کې یو، ورسره د شارک د عمومي دفتر د غلغله ګروپ په نامه باندې دی، هغه سره اوس هم د خلک نن هم غونډه روانه ده. یعنې د دې خلکو لاس د هغې ګریوان ته رسېدلی دی چې تاسې نه موږ خپل حق غواړو. بالکل خلک خو ورټول شوي هم دي، خو متاسفانه هغوی وایي چې موږ خپل اسناد تاسو ته د کوم اسناد د رویه توضیح کړي دي. که وګورو 2 کاله په دې قضیه کې ووتل او دغه مسله روانه وه، اوس نو ولې دا خلک منډې وهي؟ ولې په هغه وخت کې دا قدم نه هم چې کله اسلامي امارات حتی په د جمهوریت په اخره کې دلته شرعي قوالې بندې شولې. ما مخکې وویل چې داسې په هغه د اشرف غني په وخت کې دغه قوالې لغوه اعلان شوې وې، نو د هماغه وخت نه دلته ساخت و ساز بند دی تر اوسه پورې. بیا دا کله چې اسلامي امارات راغی، دوی هم چې هماغه د جمهوریت په دوام باندې همداسې وکړل چې ساخت و ساز دلته بند او اخیستل او خرڅول یې بند کړي وو. خو بیا یو وخت کې اجازه د خرید فروش وه، تقریبا په 1401 او 2 کې دغه 2 کاله کې دلته خرید فروش بند شوی دی. موږ چې کوم زه خپله د یو رهنما والا په حیث باندې ما ډېر کورونه دلته خرڅ کړي دي، د هغوی سیټې چې موږ ته وزارت عدلیې راکړي دي، د هغه مطابق موږ دلته په ناحیه کې موږ د دې مالیه پاس کړې ده. مالیه ورقې موږ لرو چې موږ پاس کړي، په امارات مو پاس کړي دي، او ورقې مو چې هغه 4 نقله لري موږ ته وزارت عدلیې له خوا نه راکول شوي دي. یو ورقه په وزارت عدلیې کې ده، یو په ناحیه کې ده، یو د خریدار یا فروشنده سره دي. هغه وخت کې کوم مشکل په خرید فروش کې نه و. اوس دغه خرید چې دا مشکل نن څومره ورځ ده چې دغه د اسلامي امارات له خوا نه امارتي اعلان شوی دی. اوس موږ نه پوهېږو چې هغه خلکو چې مثال اخیستي دي او هغه خلک چې اول لاس د اجنبي نه اخیستي دي، د دوی خلکو سرنوشت به څه وي، دا موږ نه پوهېږو. اوس الله دې وکړي چې دغه موضوع هم روښانه شي او دغه خلک چې اوس سرګردانه دي دوی هم وکولی شي چې هغه شخص نه خپل حق واخلي چې دوی په حق کېږي. بالکل الله دې وکړي چې همداسې وشي. موږ هم واقعیت ډېر په دې موضوعاتو باندې خفه کېږو چې زموږ هیوادوال زحمت تیروي، خولې تویوي، یو څو حلالې روپۍ ګټي او بیا یو ځای کې د ځان لپاره یو سرپناه پیدا کوي، او بیا یو داسې شخص باندې دوی اوري چې وروسته د دوی دغه ملکیت او هغه خواري چې دوی تېره کړې ده هغه هر څه په اوبو لاهوشي او سرنوشت هم معلوم نه. دا نو ډېره یو لویه ستونزه ده. خدای دې وکړي چې دغه ډول خلک چې یو کارونه ترسره کول چې قانوني حیثیت نه درلوده او خلک یې غولول یا یو موضوع روښانول نه او د خلکو په هغه سرګردانۍ کې لاس لره، خدای تعالی دې وکړي چې دوی هم ځوابګو اوسېږي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. کور مو ودان چې دلته راغلئ، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، الله خوشحاله را. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، تاسې دغه ورور خبرې واورېدلې. دی نو د همدې ښارګوټي اوسېدونکی دی، همدا شان رهنمایي معاملاتو دفتر هم په همدې ځای کې لري. که تاسې وګورئ دلته لوی لوی تجارتي مارکیټونه هم جوړ شوي دي، دې خواته هم همدغه شان د سړک پورې غاړه وګورئ هم دلته هم ډېر لوی لوی تجارتي مرکزونه جوړ شوي دي. کوچنۍ ساحه نه ده، 1500 جریبه ځمکه یوازې په دې ښارګوټو کې غصبي اعلان شوې ده. که وګورئ د سړکونو جوړېدل او په دې معیار باندې کار کېدل خو د قانون خلاف. هغه څه چې قانون یې تر پښو لاندې کړی و، هغه خلک
دلته راغلي دي د خلکو په سرمایه او په سرنوشت باندې لوبې کړي دي چې زحمت د هیواد په داخل کې تیر کړی و یو مړی حلاله روزي پیدا کول او د هغې تر څنګ یې غوښتل چې ځان لپاره یو کور ولري کورنۍ خوندي اوسېږي خو د دوی په سرنوشت باندې لوبې شوي دي د پردې شاته ډېرې پټې پټې معاملې تېرې شوې وې چې اوس هغه ورو ورو راڅرګندېږي او دغه خلک پکې سرګردانه زموږ دغه بېګناه وګړي د بېګناه هېوادوال چې دوی په هیڅ کې هم لاس نه لري دوی په سرنوشت باندې لوبې شوي دي غټو خلټو ښامارانو دلته کورونه خلکو ته ورکړي دي د دوی پیسې وهلي دي خپلو جوبونو کې اچولي دي خو د دوی سرنوشت لا څرګند نه دی درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ دغه راټول کړي موضوعات ستاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او د دې ښارګوټي په اړه باندې چې کوم هم ستاسې په ذهنونو کې پوښتنې راپورته شوې په دې هیله چې موږ دې ته ځواب ویلی وي او د خلکو له خولې مو دغه حقیقت راسپړلی او تاسو ته مو وړاندې کړی وي زموږ د خپرونې وخت نور په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې هغې چې ځان من الحق امین ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه